السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ سیانمان اوسئ. ګران دوستانو، ما تاسو سره ژمنه کړې وه چې په همدې یوټیوب چینل کې به د درملو سم استعمال او د درملو کنټراندیکیشن یعنی درملو نه استعمال او د درملو ساید افیکټ، بدې اغېزې او د درملو موډفکشن میکانیزم سټیپ بای سټیپ په همدې یوټیوب چینل کې به تاسو ته وړاندې کوم. ما تاسو سره دا ژمنه کړې وه، نو دغه وار یې ورسېدی انشاءالله. تاسو ته په همدې یوټیوب چینل کې به په پښتو ژبه باندې یو درمل را اخلو، د هغې انډیکیشن وایي او د هغې کنټرا انډیکیشن یعنی نه استعمال او د هغې ساید افیکټ بدې اغېزې معرفي کوم او د هغې موډفکشن میکانیزم یې سټیپ بای سټیپ تاسو ته وړاندې کوم. نو راځو نن یو موضوع مټاکلی یو پیشکارۍ مې تاسو ته معرفي کوم چې لازکس انجکشن دا څه دپاره استعمالیږي او د دې کنټرا انډیکیشنز څه دی او د دې ساید افیکټ یا د بدې اغېزې څه دي او د دې موډفکشن یا میکانیزم یې څه شی دی. راځو اول د لازکس انجکشن چې دی دا یو فورسیماټ دوا ده، د لوپ ډیورټیک درمل لوپ ډیورټیک له کورنۍ څخه ده، ادرار راوړونکې دوا. راځو لوپ ډیورټیک کې نور درمل هم شامل دي، یو په خپله د لازکس یا فورسیماټ، بل چې دی تورسیماټ او ایتاکرنیک اسید. دغه دواګانې چې دي د لوپ ډیورټیک کې شامل دي. راځو د فورسیماټ درمل موډفکشن ته. موډفکشن یعنی میکانیزم یې داسې ده چې د دې ګروپ دواګانې د پښتورګي د نیفرون په اسنډینګ لیم آف ډوپامینل باندې اغېز کوي او هلته چې کوم دی سودیم، پوتاشیم او کلورین دغه درې چینلونه څنګه کوي؟ بلاک کوي. د فورسیماټ موډفکشن شو. راځو د فورسیماټ انډیکیشن ته یا د استعمال. دغه لازکس انجکشن چې دی کومو ناروغانو ته دغه کولی شو؟ اول استعمال اکیوټ پلمونري اډیما، د سږو هات پړسوب کې د دې یوزز دی، د دې استعمال چې دی د اکیوټ پلمونري اډیما. دویم چې دی هایپرټنشن، په لوړ فشار کې یو انفیکشن موږ ته راځي او چې ناروغ فشار یې لوړ وي نو هغې دپاره موږ لازکس انجکشن لګو چې تر څو فشار یې څنګه شي؟ نارمل شي. دریم چې کوم دی استعمال پولیسیسټیک اوواریم سینډروم، د زنانو په تخمدان کې ښې اوبه جمع کېدل، چې کله دغه مشکلات دغه پرابلم رامنځته شي نو موږ دغه لازکس انجکشن څخه څنګه کوو؟ استفاده کوو. راځو د لازکس انجکشن کنټرا انډیکیشن ته چې د لازکس انجکشن یا فورسیماټ نه استعمال کومو ناروغانو ته باید دغه پیشکارۍ ونکړو. اول هایپر سنسیټیویټي ریاکشن، په دغه حالات کې باید موږ ناروغ ته دغه لازکس انجکشن ونکړو.